د ایرګنک لار چې د هیواد شمال ختیځ زون ولایات له شمالي ولایتونو سره نښلوي دواړو لورو سوداګریزو توکو لیږد رالیږد د موټر چلونکو او مسافرینو لپاره لږ واټن لرونکې لار چې د کلونو را په دې خوا د پخېدو کار یې په ټپه ولاړ او تګ راتګ کوونکي پرې د ستونزو سره مخ و. په شمال ختیځ زون کې د 217 مریخ الاردو د انجنیري کنډک مسؤلین وایي د ایرګنک د غره له سره تر چاردرې ولسوالۍ پورې د 14 کیلومترو په اوږدوالي سره د دغه لارې د رغېدو کار په چټکتیا سره روان دی او د ژمي تر رسېدو به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تاسو عملاً وینئ چې موږ دلته د 217 مریخ الاردو د قمندانۍ په رهبرۍ په امر دلته راغلی یو پرسونل سره له ماشیندرۍ سره او عملاً مو دا کار شروع کړی. انشاءالله چې ډېر ژر به د ژمي د رارسېدلو په وخت انشاءالله چې دا ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارو. په ورته مهال د دغه لوی لارې موټر چلونکي او ګټه اخیستونکي د روانې چارې له روان بهیر څخه خوښ بریښي. وایي د کندوز مزار د لوی لارې د رغېدو سره به مسافرینو لپاره لویې اسانتیاوې رامنځته ستونزې به له منځه ولاړې شي. له چارواکو غواړي چې په راتلونکو کې دې دغه سړک په اساسي توګه قیر شي. مخکې خو ډېر مشکلات و د دې لارې زیات مشکلات و چې دلته به ډېر موټر هم خرابېدې خاورې پکې ډېره زیاته خاوره وه نو اوس مشکل ډېر زیات ښه شوی دی. مسافرو ته ډریورانو ته یو سهولت راسي او لنډ سي یو مریض پیدا سي یو نور مشکلي دا ډریورانو ته ډېر راحت ده او ملت ته هم راحت ده. خلک ازادانه تللی سي د شپې او د ورځې کوم مشکل نشته. د کندوز مزار شریف ایرګنک سیمه کې داسې مهال د سړک جوړونې کار په چټکتیا سره روان ده چې په شمال ختیځ زون کې د 217 مریخ الاردو مسؤلین وایي یوازې کندوز نه بلکې د شمال ختیځ زون اړوندو ولایاتو هغه لارې ګټې اخیستنې ته سپارلي او هغه سړکونه بیا ځل ترمیم کړي او جغل پې اچولی چې له کلونو را په دې خوا د ستونزو خنډونو له امله د ولسونو پر مخ تړلي وو.